د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې پی در پی حج کول او عمره کول، یعنی پی در پی حج کوي او عمره کوي، ځکه چې حج او عمره دا دواړه فقر او محتاجی او ګناهونه داسې لرې کوي لکه څنګه چې لوهار انګیر چې ورته وایي هغه چې په اور کې اوسپنې سرې کوي او په هغې سره د هغې زنګ ختمیږي. او دارنګې څه ورته وایي زرګر چې سره زر او سپین زر هغه ویلې کوي، په هغې سره خیرې وغیره هغې نه پاکېږي. نو دقه رنګې په حج او عمرې سره الله ګناهونه ختموي او فقر محتاجی ختموي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې د حج مبرور صله او ثواب او بدله نه ده مګرم جنت دی. د دې حدیث روایت ترمذي شریف کړی، دارنګې نسائی شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې کوم شخص په اخلاص سره حج او عمره وکړي او د الله د رضا او د رحمت دپاره دغه حج وکړي چې د الله رحمت پرې راوورېږي، نو دی د الله په رحمت کې غوټې او غسل کوي. نتیجه به دا وي چې دی به د ګندګۍ د اثارو نه پاک صفا راوځي. او د دې نه علاوه په دنیا کې به الله جل شانه فضل پیدا وکړي چې د فقر او محتاجی به پریشانی به ختم شي. یعنی سړی چې بار بار حج وکړي او عمره د بالدی به نور الله مالداره کوي، نور به هم د زړه اطمینان وي، زړه به مطمئن وي، زړه به دولتمند وي. دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، حج او عمرې کوي چې الله مال دولت درکړی دی، په دې سره به الله ستاسو ګناهونه معاف کوي، تاسو به نور هم مالداره کیږئ. چې حج د باندې فرض حج وکړه دا مو چې پیسې ومې کمې شي، تا چې کله حج وکړه الله به یې نور هم مالداره کړي. د دې وجې نه حج او عمرې کوئ، دغه ثوابونه ځان لپاره حاصل کړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.